لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د تحصیلي بنسټونو د ښکلو هنرونو ارواپوهنې اختصاصي او مسلکي زده کړو پوهنځیو اړوندو څانګو د تحصیلي نصاب یا کتنې او پراختیا دریم پړاو کلسټر پیل شو. یک شنبه د لوړو زده کړو وزیر د کابل جامعة الایمان مدرسې د احادیثو لوی دورې فاضلانو په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. دوشنبه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون رئیس د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو وزارت له مسؤلینو سره وکتل. سه شنبه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې له لوري د عربي ژبې 40 ورځنی پروګرام پای ته ورسید. چهارشنبه په لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه کې د نوري فایبر پروژې چارې پیل شوې. پنجشنبه لوړو زده کړو وزارت د علما کرامو عالمي مرحلې اسنادو د ارزونې په موخه ګډونوالو ته په ټولو زونونو کې د ازموینې شمولیت کارتونه وویشل. او جمعه لوړو زده کړو وزارت د هیواد 50,000 علما کرامو څخه د عالمي مرحلې اسنادو د ارزونې په موخه په 7 زونونو کې ازموینه واخیسته. سیاست در نظر امارت در نظر